سلامونه، امید لرم چې روغ جوړ بیاست. لایف شاید ښه راغلاست. تقریبا 10 دقیقې پاتې چې نیویارک سیشن شروع شي او دا چې د زموږ سی پی آی نیوز و چې د ځینې مارکیټ داسې کش ورکو او زموږ په ګروپ کې فقط یو نفر ګیر کو دا ټریډ چې هغه واقعا مخکې ویلي مو چې بای بزي د پوره ټریډ نه سیرا ګیر کو اوس به چې ولا خالي د ټریډینګ ویو عکس اچولې دی نه د ګور ماشاءالله د میټا 5 ما چرګ ما خپل ګیر نشو کړی خپل نیوز نو ټریډ کوم نو به سره خلاصي وي د چې د ټریډ د نیوز صحیح ده نو ډېر ښه ټریډ ګیر کړو واقعا د سیمو موو ورکو چې پیخي دا وګورئ تاسو د دې موو ته کوئ نو د سیمه د ځینې ګیر کوي تر دې زی پورې پوښلې نو راځي مونږه هغه خبر نه کوم خپل انالیسس کوو چې مارکیټ بس کوي مخکې سلرمو زما ورځنی چارت نشرو کوم سیده چې یا مغزي نو ګور چې مارکیټ څه کولای شي کوم ځکه ټچ شوی دی او هم د سینو موږ ورځنی چارت کیو ورځنی چارت ورځ دا ټول باندې کوم څه شو دغه ما 2 ساعت مخکې انالیسس کړو چې کوم نیوز راځي یا ګروپ کې ملګرو ویل شي سبق کوي او خپل سر نه خلاصین ها مارکه ورځنی چارت کیو د دې لیکویډټي سویپ شي دا بر لیکویډټیان په روان دي ک دا سیو ګرو مارکیټ دی لندې خواته د غزيات کې چې د ریسپیکټ زیات کوي دی سپورټ زون کې ټچ کړي مارکیټ نور پر طرف ته تللی دی نو زو سره ساته ته مو خو ما په نظر بیر شي خو باید بر طرف ته نور شي ارم ګرو چې دی چې شي دی چې مارکیټ راغورځول شي مارکیټ چې د اوس په بیرش فراري کپ کې دی چې دا دی هم دارنګ لاندې چې د لیکویډټي لري لکه دا د زیاتره وخت چې د مارکیټ د لیکویډټي د سیالي بیا د سیمو ورکی ما په نظر شخصي نظر پر ختم کوګرو په لیکویډټي دي لکه دا لیکویډټي دا هم دارنګ اوس چې موږ شکیو په دې اف جی کې په دې فراري کپ کې مونږه د فراري کپ کې مونږ نو برم لیکویډټي نشته خو لک موو بلند اسما په نظر ورکړي ځکه چې ډیر غټ موو ورکو نو هغه د لپاره به سل بچی ګرځم کله ته وګورو دلته مې مارکیټ شه دا سیم سویپ کو دا سه لیکویډټي ورته وایستره نو دې به سیم ټي ګور چای سیم ټي لري نه نو کله دې دا ورشو نو دې ته سره چې دې هایر هایدا او دې سره چې دې هایر هایدا دې سره نو اس ام ټي چینل لري صحیح ده نو بل زی سره هم خاص نه لري چې مونږ وګورو نو دا به زه پاک کوم زو د دقیقه د دقیقې کې چې د لیکویډټي سویپ شوی دا مارکیټ د فراري کپ ته ټچ کړی دی خو خسته نو که د برمو ورکیز ما په نظر شخصي د دې کې با یو ډیسکاونټ زون ته راځي لکه دا غزون چې د فراري کپ 50% هم دی نو کله سینه شو بیا د دې کې بچ دی او ټي انس د غور کوي مو ور کوي لکه د زینا ورځ د مارکم کوم چې بولش او ټي ای دی دا چې زمونږ بولش او ټي شو صحیح ده نو زه د 15 دقیقه 15 دقیقې کې څه پلان لرو څه کولای شي مارکیټ ها دا خط به پاکم معنا نه لري صحیح شو نو دا لیکویډټي هم زړه ترانم چې چې اندیزي پوری دي نور سلرو دا 15 دقیقې فیجی مونږ لرو دا وډر بلاک به زمار کوم زه فکر نه کوم چې فیجی نه د زور والی دا چې زمونږ بلش اورډر بلاک شو صحیح ده زه 15 دقیقې 15 دقیقې کې خاص نه لرو ټول د کیو ګورو کچیرته سیم ټي مونږ ته جوړ کړی د هایر هایدا د هایر لو نه سیم ټي د کې نشته نو اوس چې د مارکیټ چیر روان دی
اکویټي دلته سویپ شو، اوس روان دی چېرته دې 15 دقیقې order block ته. bearish order block. ښه ځو 3 دقیقې ته. 3 دقیقې د order block په منځ کې چې دی دا نه FEG موږ لرو د 3 دقیقې چې هغه دلته دی، دلته یا ورس دا کم څه دی. ښه ځو 1 دقیقې ته. 1 دقیقې کې څه دي؟ 1 دقیقې کې چې دی همدغلته فیرالي ګپ دی. نو داسې نه فکر کوم مارکیټ راغورځېدلی شي زما په نظر داسې. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي او زما ټریډ ځای به چېرته وي، هغه به دلته وي. صحیح ده، دلته بریک آوټ ورکړو، زه به ټریډ حلم. اصلا زما د څه ورته وایي ایمې سره نه برابرېږي، خو بیا هم که بره لاړ شي لا ښه، که لاړ نه نو دغسې به پاتې کېږي. وروسته زموږ خپل ګروپ ته ور واچوم، کاپي دس ایمیج. نو دا به زه ور واچوم، ورېږه چې شیر سره ولیکم چې زما ته دونه د پښتو کیبورډ کې دونه زده نه دی. زما نظر نیویارک سیشن ته. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي. دغه دی اوس دغه ورکو ریاکشن تقریبا 1 دقیقه لا پاتې چې دغه شي شروع شي. نو ګورو چې څه کوي. خیر زما فکر نه دی چې دلته به ټریډ والمه. دلیل یې دا دی چې باید دا سویپ شوی پوه شي، دغه ځای باید سویپ کړی و زما په نظر، چې بیا صحیح څه ورته وایي تاسو کتلی شئ زموږ ټریډ ښایسته روان دی. نو دلته زموږ 50% کې ټي پي ده. نو ګورو چې څه کوي. د خیر دا ټریډ دلته بندوم ځکه ډېر وخت یې ونیو. بله دا چې ډېر کلوز دی ټي پي ته، او په دغه کې چې دی زما 3 دانې ټي پي آرې ولګېدې په MT5 کې میتا ټریډر کې. نو دا ټریډ زه بندوم. مننه ویډیو لیدل نه مو، او حتما ویډیو لایک کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، او دا ویډیو نورو پښتنو ته یا شیر کړئ، خپله لایک کړئ، انشاءالله یوټیوب یې ورته ښایي، ځکه زما ویډیو بیخي مخ ته نه ځي، نه پوهېږم چې ولې. مننه، خیر اوسئ.